د جبهه مقاومت ډلې مشر احمد مسعود تازه له طالبانو غوښتنې کړې دي. د جبهه مقاومت ډلې مشر احمد مسعود ویلي طالبان داسې غلي نشي تېرېدلی او خپل حکومت داسې دوام نشي ورکولی. د جبهه مقاومت ډلې مشر احمد مسعود وایي که طالبان له موږ سره خبرو ته کیني نو اول دې موږ ته خپلې خبرو لیکونه راواستوي. د جبهه مقاومت ډلې مشر احمد مسعود له طالبانو غوښتنه کړې ده چې باید لومړی په افغانستان کې یو ټول شموله حکومت جوړ کړی شي. هغه ویلي موږ ټول به له سیاسته ووځو خو هزارګان، ترکمنان او پښتانه او داسې نور قومونه باید په افغانستان کې یو شي، یو ټول شموله شي، هر چا ته په چوکۍ یعنې په دندو کې وګمارل شي. نه دا چې تنها پښتون اوس مخکې ته تللی دی. طالبانو یې ځواب نه دی ویلی خو دومره طالبانو مخکې هم ویلي ول او اوس یې هم بار بار وایي چې په افغانستان کې ټولو ته حقونه ورکړي دي، یو ټول شموله حکومت یې جوړ کړی، کوم چې په اسلام کې راغلي هغه کارونه یې ټول په افغانستان کې رابرسېره کړي دي او دوام به ورکوي. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مشئ، وخت مو بخیر. هیله لرم چې جوړ او روغ به یې. په سر کې یادونه کوم که خرابات ټي وي چینل مو نه وي سبسکرایب کړی، په درنښت سره خرابات ټي وي چینل سبسکرایب کړئ. د افغانستان د جبهه مقاومت ډلې مشر احمد مسعود وایي که په افغانستان کې یو ټول شموله حکومت رامنځته شي نو دی او جنګیالي به یې نور په افغانستان کې جنګ نه کوي. هغه ویلي دي طالبانو څخه یې دغه بار بار غوښتنې کوي چې افغانستان کې یو ټول شموله حکومت جوړول غواړي او د دوی د خلکو حق له پامه باید ونه غورځول شي. خو طالبانو لا تر اوسه څه نه دي ویلي چې د چا حق یې له پامه غورځولی وي. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو دا و زموږ ته د مهال چمتو کړی خبر.